دغه افغانانو ولیدل چې دغه افغانانو د دې سیاستونو په خاطر قربانیګانې ورکړې اندازې کسان نږدې کسان دوی په میدان پرېښودل او دوی فیضان کشانو په تیارو کې وتښتېدل څنګه به افغانان په دې باندې یعنې نه نور په دغه تنظیمونو څوک اعتبار کوي باور کوي نه په دغه قمندانانو او دغه چارواکو څوک باور او اعتماد کوي ځکه ملت ولیدل چې دی ټول کلونه د ملت وینې وڅښلې دی د خلکو په وړاندې لارې او کوڅې بندې کړې وې دوی تاسو ورسئ همداوس د خلیلي کور وګورئ د محقق وګورئ د دې علاوه ګل مجاهد وګورئ د میر رحمان رحماني کور وګورئ دوی د پلار څه درلودل دوی د افغانستان د یو کلي د یو سیمې اوسېدونکي دي د دوی پلار او نیکه خلک پېژني د دوی جایداد خلکو ته معلوم دی دوی څه جواب لري دغه ملت دپاره چې دوی دغه پیسې دوی له کومه کړې د دوی د ملت وینې وڅکلې او په بده ورځ ملت پرېښودی څنګه به ملت د دوی شاته ودرېږي که دا طالب وي که بل نظام وي که طالب وي که نه وي خو دوی ته نور د افغانستان دپاره چانس نشته دوی دا خوبونه نه ویني خو زموږ اصلاح د اسلامي امارت څخه هم دا ده چې دوی د کار اهل کار ته وسپاري دوی د هغه کارونه نه کوي چې هغه پخواني حکومتونو کړي وو بله